تازه او د پاکستان مشرانو ته ډیر خطرناک خبر. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. ټي ټي پی د پاکستان د واکمنو ګوندونو پر مشرانو بریدونه کوو. د پاکستاني طالبانو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ د ټرنګلتیاو په لړ کې ټي ټي پی ویلي دي چې په پاکستان کې د واکمنو ګوندونو پر مشرانو بریدونه کوي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی چهارشنبه د جنوري په 4مه یوه اعلامیه کې د پاکستان د اوسني لومړي وزیر او د مسلم لیگ ګوند د نواز څانګې د مشر شهباز شریف او د پاکستان د بهرنیو چارو د اوسني وزیر او د خلکو ګوند د مشر بلال بوټو زرداری د نومونو ځانګړې یادونه کړې ده. د پاکستاني طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ګام یې د پاکستان د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره د جګړې د اعلان او له امریکا د دغه حکومت د امر اخیستو په غبرګون کې پورته کړی دی. الجزیرې چې د دې اعلان یوه کاپي ترلاسه کړې ریپورټ ورکړی چې پاکستاني طالبان خبرداری ورکړی چې که دواړه واکمن ګوندونه د پاکستان طالبان تحریک پر وړاندې په خپل دریځ کې ټینګ پاتې شي نو د دغو ګوندونو پر مشرانو به بریدونه وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د خپلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.